بلخ د هیواد په شمال کې د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله یو له مهمو سوداګریزو او اقتصادي ولایتونو څخه بلل کیږي. مسؤلین وایي دغه ولایت کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د صنعت، سوداګرۍ، پانګونې، پوهنې، روغتیا او نورو ټولګټو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د چارواکو په خبره په تیرو 5 کلونو کې دغه ولایت صنعتي سکتور شاوخوا 15 وده کړې او د سلګونه میلیونه ډالرو په ارزښت پکې پانګونه شوې ده. الحمدلله صنعت ما خیلی پیش است. تولیدات داخلی ما که است 85 تقریبا 90% پیش رفته در 5 سال. چون که ما خود ما نزدیک میبینیم پامرکا را دیدن میکنیم. در روز هر 15 روز ما 5 پامرکا را میبینیم و مردم تشویق شده، ترغیب شده، سرمایه گذاری کرده رئیس در بخش صنعت که است. تولیدات مردم از خود مردم میبره یا از خود داخل کشور خود بیرون میشه. خصوصا در ولایت بلخ ما به هیچ چیز بسیار کم است که با کشورهای خارجی ما احتیاج داشته باشیم. مسؤلین وایي د اداري شفافیت د اصولو پر بنسټ له خلکو راټولې شوې مالیاتي پیسې بیرته د خلکو د هوساینې او اسانتیاو برابرولو په موخه پر بېلابېلو پراختیايي او ټولګټو پروژو لګول کیږي. دوی زیاتوي په همدې موده کې یوازې په مزار شریف ښار کې د شاوخوا 2.5 میلیارد افغانیو په لګښت نږدې 200 بېلابېلې پراختیايي او ټولګټې پروژې پلي شوې دي. د مزار شریف ښاروالۍ له لورې تیر 15 کلونو کې د مزار شریف ښار آبادۍ، پراختیا او ښکلا لپاره شاوخوا 200 وړې او غټې پروژې تطبیق شوي دي چې د دې پروژې مجموعه هزینه هم شاوخوا 2.5 میلیارد افغانۍ کېږي چې د مزار شریف ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه لګېدلي. بلخوا د بلخ اوسېدونکي او کارپوهان په دغه ولایت کې د اسلامي امارت تیره 15 کلنه دوره د اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو له پلوه بریالۍ بولي او وایي د صنعت او سوداګرۍ پراختیا، د پانګونې زیاتوالی او د ښار د پراختیا په برخه کې ترسره شوي کارونه د پام وړ دي. دوی په ورته وخت کې ټینګار کوي چې د پراختیايي پروژو لمن باید له مزار شریف ښار څخه د ولایت لورو پرتو ولسوالیو او کلیوالي سیمو ته هم وغځول شي څو د لومړنیو اړتیاو په برخه کې د خلکو ستونزې راکمې او د متوازن پرمختګ زمینه برابره شي. البته موږ چې دلته د افغانستان د ډیر پرمختګ خبره کوو هغه د اوس فل حال کې چې څه د اقتصادي برخه کې ترسره کیږي د افغانانو مال دی، د افغان تجارانو همداس د افغانستان مال دی. نو په دې اساس باندې که هر څوره کم وي د دوه ارزښت ډیر زیات دی. خو بیا هم موږ ویلی شو چې په افغانستان په تیرو 15 کالو کې په اقتصادي برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی او په راتلونکي 15 نورو کالو کې پکار ده چې موږ لرو پرتو سیمو ته صحي خدمات، عامه خدمات ورسوو تر څو زموږ د هېواد ټول وګړي په یوه سطحه باندې د دولتي خدماتو څخه برخمن شي. د بلخ مسؤلین بیا وایي په راتلونکي کې به د صنعت او سوداګرۍ د لا پراختیا، د پانګونې د جذب، د زیربناو د جوړولو او د عامه خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د چارواکو په خبره بلخ د سیمه ییزې سوداګرۍ او اقتصادي ودې لپاره هم ځانګړی ظرفیت لري او د دې ظرفیتونو بشپړې کارونې لپاره د زیربناو پراختیا، د پانګونې د زمینې برابرول او لورو پرتو سیمو ته د اساسي خدمتونو رسول راتلونکو کلونو کې له مهمو پلانونو څخه ګڼل کیږي. این که است انشالله کارهای انکشافی چی داخل شهر باشه چی اطراف شهر دولت والیا باشه. انشالله هر پیشنهادی که مردم داره رسیده شده در آینده هم که است ما با شما وعده میتیم که بسیار یک پروژه کلان عمده در داخل شهر هم داریم، در اطراف هم داریم. انشالله که شروع میشه باز پیشنهادهای کلان هم هست وعده شده با مردم خود ما مطمئن با اطمینان میتیم که مردم مطمئن باشه که است کدام مشکلاتی که مردم هست در مشکلاتش رسیده میشه. د یادونې وړ ده چې دا مهال په مزار شریف ښار او د بلخ ولایت په بېلابېلو سیمو کې د لسګونه پراختیايي پروژو چارې روانې دي. په دغو پروژو کې د قوشتېپې کانال د 3م فاز د چارو ترڅنګ کلیف بندر او کشندي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو اساسي جوړونه، د تولیدي کارخونو جوړول، د لمریزې برېښنا د تولید او له شبرغان څخه مزار شریف ښار ته د ګازو د لیک پروژو او بېلابېلو برخو کې نورې لسګونه پراختیايي پروژې شاملې دي. امان الله عادل، حریت رادیو، مزار شریف.